سلام او الف خان شرپه فاونډیشن له دا گاډی لېږمه چې یتیمانو له ورکي اوس چې کوم ملګري په کال باندې راځئ نو انشاءالله ټرای به راته کوو ښه خو سیګنل بدل نه کې څه کرکړی پکې تاویږي دا پیج یې راله رپورټ کړی دی او ټولو ملګرو ته زه دا وایم چې زما ګروپ د فیسبوک او هر څه خو دا راته وایم چې علم خان شرپه پیج خو ختم شو که نه زما خو فاونډیشن هم دلم توت ته کو توت ته پیژنې توت ته هم کودله دا خمار د تلک خیمه دا به یتیمانو له ورکې ښه خو زمونږ کپیل دی نو څه کې و سهار صحیح داسې وله تباه کړي چې اریان مشي ورته چې ګاډي ته وګورې او د ګیټ د پوزیشن ته وګورې نو سړی اریان کړي ورېږه زه یې راته ښیم ګورئ وته نمبر پلیټ پکې نشته نه او دا نه دا پکې د آرامیتوب لیټ لګېدلی دی داسې ورته وګورئ علم خان شیرپو صاحب موږ په سعودي عرب کې بغیر نمبر پلیټه ګاډي چلو وروستې پکې هم نشتي پوهېږې وروستې پکې هم نشتي نو زه راته دا وایم چې فاونډیشن دی تباه و برباد والا غر کې والا انشاءالله 66 پښتانه زما دا ویډیو ګورئ والله چې دی ولته لاړه زمونږ د کور هغه چنې ته وکاته او تصویر یې وښ کوي چې راشه دا څوک دي او شعر یې کو ته په کور کې ناس خلکو ته ګوره د کور دیوالونو ته مه ګوره د کور دیوالونو ته به نه ګورې د کور چنو ته به نه ګورې موږ 9 کاله زندګي دلته تېره کړله که زما په خپلو خپلوانو کې هم زما دشمنان او زما سره د نفرت دپاره چې زما نوم بدناموي یا مثال په طور زه په د فیسبوک کې نه یم خوښ د پښتنو دا محبت سوځې به نه سیدولي شاه هغه سیدولي شاه اوس نه دی د الله د نوم نظار شم په خپل محنت باندې په خپل مشقت باندې سوځئ به نه او د فیسبوک دپاره زموږ دا نیت نه خو چې دا دیو کومه کار کړی دی دیو د انسانیت کار کوي څوک داسې خبرې کوي نن لاړ شي که نه نن د علم خان شیرپه ویډیو وکړي که نه جان حبیب ووایي جیل ته مې وروارته او دا مې وکړه کوم ځای ته کوم ځای وه جیل دی کوم ځای دی او زه به تا ته نه رویم ته د خپل جیب روپۍ راواله د خپل جیب داسې راواله ورې که زه بیا تا ته ویم چې ته په غریبانو باندې مینې په یتیمانو مینې ته د خپل جیب مال راواله چې زه تا وینم چې او ته سړی ته د هغې خلکو مال رالی چې کور کلی پرېښی دی او هغه ته رالی او په خپل طبیعت باندې لګیا په خپل طبیعت پکې خلکو له ودونه کوي په خپل طبیعت پکې خلکو له ځمکې علي په خپل طبیعت چې دی نو خلکو له پکې هلته قسم ټوغې کوي دا د دغې دپاره دا مسافر دلېږي د دغې دپاره مسافرو کې به د سړي بچی نه وي نو چا تاله روپۍ دلېږي یا به د سړي بچی نه وي او ملګرو زه د پیج په رپورټ کېدو باندې نه پرېږدم د پیج په رپورټ کېدو باندې زه دا پرېږدم د پیج او دا راته زه دا وایم چې ته ماله په پاکستان کې دیو مو دا چیلنج یې راکولی چې موږ به دا کوو موږ به دا کوو راشه دا گاډی دا 13 کیمرونه وځي راوځي دا 13 نو د ده نه مخې ته لمبر شته او نه وروستې لمبر شته دا زه چلوم په دې کې زه د کار سامان وړم د کار سامان او د ملګرو ولیدو چې دا گاډی کومه گاډی دی او کوم ماډل دی او څه دي د کار سامان پیژنئ د کار سامان چې پکې خلک وړي او که نه یې ګورئ دا زه چې کله پکې سامان ور واچوم که نه ډک یې کړم چې وروسته دا زه کله ډک کړم بیا به راته انشاءالله زه په ویډیو کې وښیم چې اوس ورته وګورئ اوس ورته چیک کوئ او خلک په سعودي عرب کې د سړي یو کپیلي که نه چې په کومه لاره ځې زما کپیل دی چې په کوم طرف ځې زما کپیل دی په دې ښار کې موږ 9 کاله تېر کړه په دې ښار کې موږ 9 کاله تېر کړه دا زما کلی دی اوس کلی وطن مې دی
اوه چشمې په پاکستان کې خلک په چشمو باندې سټایلونه کوي که نه ورغی زه راته سټایلونه ښیم ورغی دا پکې یوه جوړه دغه مخې ته پکې بله پراته دي بله په موږ باندې الحمدلله د الله دونه رحم دی چې په سعودي عرب کې موږ خپل کپیلانو ته څه وایو نو وایي ښه زما خپل کپیل په ریاض کې دی دا مې د ورور کپیل دی دا خو پکې یوه جوړه چشمې دي علام خان شیرپاو صاحب فونډیشن مبارک یې څه خیال دی دا ایتیمان به څه خوري ایتیمان به څه خوري او شیخ غریب دی نور شیزونه اوس مالداره دي تاسو وایئ چې دا به ما ماف کي موږ وزګار نه وو 40 ورځې زموږ نه سرمن ووته دا سټایلونه به کوي د ځان به پاک کړی او ځان به دغه کي او وروره را مخې ته به شي پاکستان هی دا طریقې موږ له هم راځي چې دا کوم سټایلونه د هلکان په دې میډیا کې کوي زه پورې وخاندم یم دا څه وایي د دې نه موږ ډېر د اتنا په کلاس کې چې موږ به دا سټایلونه کول زما را کلاس پیرونو تپوس وکئ په اتنا او څلورم کې به موږ اوس سټایلونه هم کول اوس موږ بوډاګان یو اوس راسه سټایلونه مزه نه کوي والله ساده باده زندګي ښه ده سټایلونه مزه نه کوي د دې میډیا دپاره تاسو څه ونه کړه چا یو قسم ټوغې وکړي چا بل قسم ټوغې وکړي د دې فیسبوک دپاره د فیسبوکونو دپاره موږ په دې نیت نه یو راغل چې موږ د چا بېزتي وکړو یا مثال په طور او یا موږ ځان مخکې کړو چې ماله د پیج نه روپۍ راځي او زه بیا په کور کې پروت یم او د خلکو نه خیراتونه غواړم نه دا ما د دې دپاره اساس کړی دی چې زه انشاءالله الله دې ښه راولي او بده نه د خپل ملک خدمت به پیم کوو او چې یو مسافر شل شي ګوډ شي راولېدلی بیماري په دیره کې پروت چې په هر ملک کې لاول به زه د خپل جیب نه لاس راهی د خپل مال ته به لاس ورچوم د هغې نه پس به بیا نورو ته ویم چې دا مسافر دی د دې مسافر مدد کول غواړي تاسو خو وایي مسافر راولېږئ او د کوم چې خنزیر راولېږو نو دا خنزیر دنیا له بوزه دا خنزیر دنیا له بوزه حلالې کوله پسته غوښې صحیح به پې مړه شي صحیح به پې مړه شي سټایلونه موږ خو همیشه دپاره لا اله الا الله محمد رسول الله دا خلک د روټۍ نه تصویر د پردي ګاډي څه تصویر قسم دی په دې نیت باندې موږ دا نه کوو موږ وایو چېرته یو غریب یې وینني یو بېوسی وینني یو یتیم یې وینني یو داسې انسان یې وینني چې زما څه یو د هغه څه نه چې زړه ته پې درد ورسي هر قسم چل راځي په هر قسمه طریقه پوهېږو خو موږ د خپلې معاشرې خپل کشرانو ته خپل د پښتنو بچو ته هغه شیز به شیر کوو چې څه دې دغه کي زه چې دا بار وایم قصب یاد کوي کار یاد کوي کار قصب زما ملک ماته معلوم دی 12 پاس زما څه کار کوي 12 پاس زما څه کار کوي نو په دغه وجه باندې موږ بار وایو چې ماشومانو کار یاد کوي قصب یاد کوي سبا له به ښه د خپل مستقبل سوچ وکړئ د ځان د برابرتیا سوچ وکړئ د خپل مور او پلار د خپل ګاونډ د خپل کلي زمونږ دا مقصد دی دا نه چې تاسو که چنده راولېږله نو زما به مو شي او د دې یتیمانو به مو شي خو خپل بچي به نه ښیمه او یتیمان به ښیم لکه د ګډو بیزو په شانتې پردی ښځې ته به زه خور ویم خو هغه به زه په کیمره کې راولم او چې کومه مې د مور نه پیدا ده نو هغه زه په کیمره کې نه راولم موږ هم د داسې خلکو علاج کوو چې زما د یتیم مور ته مور نشي ویلی که نه او زما کونډې ته زما مسکین ته هغه ته ورور نشي ویلی او د خپلې خور او مور نه کمه ګڼې او ته به یې د کیمرې سترګې له راولي د چا دادا هم نشي راوستی دادا ملګرو موږ صرف وزګار نه وو دا دونه وخت موږ وزګار نه وو پوه شوئ وزګار او دا زمونږ د شبابۍ ګاډی دا دی زه وله 1,00,000 روپۍ انعام ورکوم را دې شي په سعودي عرب کې د بغیر لمبر پلیټه ګاډی وچلوي را دې شي زه یې چلوم د ملګرو دواګانې به یې د مور او پلار دوا د بس ګرځو وروره مزې کوو د الله تعالی دنیا را سعودي عرب پکې چا راوستی او پاکستان پکې چا راوستی د الله تعالی دنیا را د رب العالمین دنیا د وارې کولا او تڼۍ ګرځه حلال ګرځه وار ګرځه حرامي توب مه کوه غلا مه کوه چې په کوم ځای کې پاتې کېږي په هغې کې غټه سوټه مه وباسه د افغانیانو په شان ټول نه یادوم لږ دي پکې هغه لږ یادوم نو انشاءالله خلک به رسه محبت کوي دا اوس زما وطن دی وطن علام خان شیرپاو فونډیشن له به دا ګاډی لیږو ملګرو
ان شاء الله یتیمانو له به ورکوي خلکو له کورونه جاړئ ها خلکو له ودونه کې ها او یتیمانو ته به خویندې وای دا زمونږ خویندې دي او وروره چې د کیمرې نه پناه شي نو وایي شی غریب دی